زرګونه میله خپور شوي په دې ځنګل کې د نړۍ دوهم اوږد سیند او د اوبو د جریان حساب سره د نړۍ تر ټولو غټ سیند هم تیریږي چې د امازون رایور ورته وایي او ټول اوږدوالی 6840 کیلومتره ده. د ټول امازون د باران اوبه په دې سیند کې تیریږي او په سمندر کې بیا تویږي. په حیرانۍ سره د امازون سیند څخه هره ثانیه 219,000 کیوبیک متره اوبه تیریږي او ورسره په دې سیند کې ډېر عجیبه مخلوقات هم لیدل شوي چې تر ټولو مخکې پکې د ګلابي ډولفین نوم راځي. 9 فوټه اوږد او 200 کیلوګرامه وزنداره دا ډولفین د نورو ډولفینونو څخه ډېر تیز دي ځکه د دوی مازغه ډېر غټ دي. د ساینسپوهانو او څېړونکو سره د دې ثبوت هم موجود دی چې د تیرو 250 کلونو راهیسې په امازون سیند کې د کبانو یو داسې نسل موجود دی چې ډېر خطرناک دی چې الکتریک ایل ورته وایي او په حیرانتیا سره د کبانو دا نسل د حملې کولو لپاره یو برقي کرنټ پرېږدي او دا کرنټ تر 860 ولټه پورې لیدل شوی دی او داسې هم لیدل شوي چې دې کبانو د خپل ځان څخه غټې تمساګانې هم وژلي دي او ورسره په دې سیند کې ډېرې غټې تمساګانې هم موجودې دي. په امازون ځنګل کې داسې سیند هم شته چې همیشه پکې اوبه خوټېږي. 6.5 کیلومتره اوږد د لوګي څخه ډک دا سیند د امازون په هغې برخې کې واقع ده چې په پیرو باندې راځي. په دې سیند کې د اوبو حرارت د 90 څخه تر 100 سانتیګریډ درجو پورې وي. د امازون په دې لوی ځنګل کې 600 قبایل هم ژوند کوي. دا خلک په دې ځنګل کې ښکار کوي او په دې ځنګل کې ژوند کوي. په دې کې داسې قبیلې هم شته چې تر اوسه یې بهرنۍ نړۍ په سترګو هم نه دي لیدلې او که چیرته یو عام کس ورشي نو ډېر عجیبه ورته ښکاري لکه آسماني مخلوقات چې راښکته شوي. هیله ده چې زموږ دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي ویډیو څنګه وه په کومنټ کې در سره ضرور ووایئ. د ویډیو تر پایه را سره پاتې کېدو نه مو یوه نړۍ مننه. تر بیا د خدای په امان.